لومبه حساب د ایمان نه پس د منس شروع شي، د منس حساب بکي. اگر دا بیان تر اخره پورې واور ان شاء الله تاسو به ډیر په دوشي ویډیو لایک کې کمنټ پوکې او چینل سبسکرایب کړئ. ایمان چکن بکیږي چې مؤمن دی او کنه دی. الله دې زمون کلک ایمان نصیب کړي او د فساد دور دی او د فتنو دور دی. الله دې زمون خاتمه په ایمان کې. بس دا دعا غواړي چې الله زمون خاتمه په ایمان کې. بس نبی علیہ السلام صحابه ته ورزو فرمایل وی زبا نایما خدا فتنی به دسی راضی کنا لکه څنګه چې د باران د اساس کې را روان دي، دسی به د فتنی را روان دي، دسی دور به پتا سورایش چې بچ کېدل بډیر ګرانی. په هر سړی باندې به د سود دوړي والوسی، که سود نه کوي نو دوړه به پیوالوسی. دسی دور دی نن سبا. نو ډېرې دعاګانې د ایمان د دولت کوله سینه چې د ایمان نه خلاص شو. لومبی چیک پوسټ چې چیکن د ایمان وشي نو مخې ته به روان شي، نو اقیم الصلاه بل چیک پوسټ په مخې ته د مانځه راشي. لومبی حساب به د ایمان نه پس د منس شروع شي، د منس حساب به کوي. هشي خدای له به څه جواب ورکړو چې د منس حساب شروع شي. زمونږ دا منس دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابي راغی ورته وی د الله حبیب نصیحت را توکه او مختصر را توکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې کله منس ته ادریږي نو دسی منس کوله کدا چې زما په دنیا کې اخیری منسی. بس دا نصیحت پوره ده چې منس ته ادریږي نو دا تصور کوه چې دا زما اخیری منس دی، بس دې پسې زما حساب شروع کېدو واله ژوند مې ختم دی. نو دویم چیک پوسټ چې په پولیس راج چکن شروع شي نه هغه به د مانځه کېږي او د منس چکن به کېږي. منس به کاته شي، منس به تلل شي. ښه ډېروالي د منس ته به نه شي کاته، د منس وزن ته به کاته شي. وزن با جماعت شوی دی، ځان له شوی دی، په وخت کې شوی دی، ادا شوی دی، قضا شوی دی. ډېرې زنانه داسې دي چې هغې ته دا معلومات هم نشته چې د سهار منس څه ټیم قضا کېږي. یقین وکړه که دا پته ورته تاسو ته معلومات وکړه، دې ته کور کې نقشه ولګوئ، پوه یې کوي پې وایي ګورئ نن سهار منس د دې ټیمه پورې به سبا سهار منس کی. پته ورته هم نه. اکثر په مکروه ټیم کې ولاړ یې منځونه کوي او پته ورته نه. ناخبره دي که نو د منځونو به الله طول کوي. ګورئ هلته به د اعمالو تلل شي، تلل وزن ته به کاته شي چې په عمل کې وزن څومره دی. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د چندې اعلان وکړو. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمای ما وی چې زه به نن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه مخکې کېږم، میدان به ګټم. وی کور کې مې نیم مال پرېښودو، نیم مې راوړو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ما مال راوړو. نبی علیه السلام وفرمیل عمر رضی الله تعالی عنه کور کې دې څه پرېښودي دي؟ مې نیم مې پرېښودی دی، نیم مې راوړی. وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی. نبی علیہ السلام ورته وی څه دې راوړي دي او څه دې پرېښودي دي؟ وی الله او د الله رسول مې کور پرېښودي دي، نور مې هر څه راوړي.